السلام علیکم. من ما ذاکر د بوړې پریس کلب جنرال سیکرټري هم یم. کوم روجارو دغه کې کوم د موټر سایکلو ولري، خصوصا د کوم افتر لا چې کوم وخت نږدې وي مخوم کې دا نو کم نو عمر کم عمر ویل کړي دا په د موټر سایکلو باندې ډېر تیز سي، ډېر زیات سپیډ وهي. د دغه وجې نه اوس هم ډېر نقصان وشولو. موږ د دغو لا دا پیغام دی چې د دغو خاندان ولدي دغو لا دا موږ یو عرض کوو چې کم داسې ویل کړي چې هغه نو عمر دي کم عمره دي په دغو باندې خصوصي خیال وساتي او دغو لا موټر سایکلې ما ورکوي. او دویم دا موږ ټریفک پولیس ته هم دا ویایو چې کوم داسې ویل کړي چې هغه د عمر یې کم وي او هغه موټر سایکل چلوي نو دغو لارې راخوي او د دغو پلورون د ورته راغوړي چې دا موټر سایکل دغو لا نه ورکوي. ځکه یو طرف ته د اختر هم نږدې رهي خلک ارسي سوداګانو لا بیا پې باندې نو واخ شي چې کله نو واخ شي بیا د ډېر تیز سپیډ وهي او د سپیډ د وجې نه او په دغه موټر سایکلو باندې نو یو طرف ته د خلکو لا هم نقصان وي، خلک هم ته زیان شي. او دویم دا چې کوم دا موټر سایکل چلوي نو د دغو لا هم د دغو نه ډېر سخت خپل هم خوښ شي، نور خلک هم سخت خوښ شي. خو دا یوازې یو دا نه خوږېږي، دغه څه وروسته باندې کوم خاندان یې رهي، دغه مور دی، دغه پلور دی، دغه نور داسې ورونه دي، خوریان یې دي، د هغه په دغه باندې ودردېږي او دغو له تکلیف پې باندې رسېږي. نو موږ له د دغو نوجوانان دا کوم ځوانان دي دغو له موږ دا پیغام دی چې د خپل ځان خیال وساتو، د خپل ځان باندې رحم وکړو. کم موټر سایکل چې چلاوو په کم سپیډ سره چلاوو داسې مه کوو، په احتیاط سره درومو، هیلمټ استعمالوو، ورسره کم د موټر سایکل هغه طریقې کار دی چې په هغوی باندې دو بچ کیدای شي. نو هغې سره سره دوی د خپل ځان خیال هم وساتي، د نورو خلکو خیال هم وساتي، نه سوا دا چې د دغه د ژوند له خطر وي بلکې د دغه ټوله فیملي د دغه یو کس د وجې نه هغه ټوله په غم کې ککړه شي. نو موږ یو عرض کوو دغو ځوانانو له چې دغو موټر سایکلو نه کم داسې ځوانان دي چې هغو عمر کم دی، بیخي دی ما ورکوي. او که هغه ځوانان چې بیا هم چلوي ضرورت وخت باندې وي نو د کم سپیډ سره درومي او ورسره هیلمټ ته ضروري استعمالوي. د اختر روان دی، په دغه کې د کوم اختر شپه وي میاشت ولیدل شي نو بیا خلک کله چې اعلان وشي بیا خلک په دا کې هوایي فایرنګ کوي، هوایي ډزې کوي. هغو خلکو ته زموږ دا پیغام دی چې کوم خلک د خپل د خوشحالۍ دپاره د ځان د خوشحالولو دپاره هوایي ډزې کوي، یا هغه خلک چې کم دا بمونه اخلي، دا وړوکې پټوخۍ اخلي، دا کم هغه غیر ضروري سامانونه اخلي په باندې او په دا باندې دوی ځان خوشحالوي. نو موږ د هغو خلکو له دا پیغام دی چې په دغو ځای باندې کم چې دا هوایي ډزې کوي د دغو په ځای باندې که دا پیسې راوخیستلی شي او هغو خلکو راورکړلی شي چې کم خلک د دغه اختر په خوشحالۍ کې شاملېدای نه شي، د هغو څپلۍ، د هغو کیړې، د هغو لاتې نه اخکېږي. نو که هغه روپۍ دوی په هغو خلکو لا ورکړي نه سوا دغو لا په دنیا کې په هغه دنیا کې به هم اجر ورته په میلاو شي. او کم خلک چې په اختر په خوشحالۍ کې نه شاملېدل هغه به هم د خپل اختر خوشحالۍ ومنځي. نو د هوایي فایرنګ نه سوا دغه خوشحالي خو میلاو شي، خو ویل ته بل کم کس چې دغه نه متاثره شي ولګېږي، ماشوم وي، ښځه وي، سړی وي، بوډا وي، ځکه چې ګرمي ده او زیاتره خلک بهار هم څملي دغه له خو خوشحالي میلاو شي. خو دغه کم دا ګولۍ چې پوسه وخیجېږي دا بیا واپس راکوزېږي. خو دا کله چې دا واپس راکوزېږي دا ګولۍ نو دا نه کسي چې دا ماشوم دی، بوډا دی، ښځه رو څوک دی، خو هغه سره دا متاثره کېږي. که چیرې دا متاثره شي نه سوا دا خاندان په تکلیف شي، ورسره ټوله علاقه چاپېرچل هم د دغه د وجې نه په تکلیف شي. نو موږ یو پیغام لرو تاسو له، یو عرض کوو تاسو له، کم خلک چې د اختر په شپه باندې ډزې کوي، کم خلک چې د اختر په شپه باندې د پټوخۍ ډزوي او د خوشحالۍ یو اظهار کوي، نو موږ دغو له دا یو عرض کوو، یو پیغام ورته لرو چې دا پیسې دا تاسو هغو خلکو له ورکړو چې کم خلک د دغه اختر د خوشحالۍ نه محرومه دي.